د لر او بر یو افغان نارې په پنجابیانو او ګلخانانو وربل کړی. دا چې څنګه چړته وسویل شوي مطلب تر پایه راسره وګورئ. سلام ستړي مه شئ. د پاکستان د پوځ او پوځي استخباراتو ISI مشرانو تېره اونۍ د دې هېواد پارلمان له غړو سره په یوه ځانګړې ناسته کې پاکستان کې دننه د ځینو ملتپالو خوځښتونو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې. په دې ناسته کې د پاکستان د پوځي استخباراتو ISI مشر جنرال فیض حمید په پاکستان کې دننه ځینو سیاسي خوځښتونو ته اشاره کړې. نوموړي په ځانګړې توګه هغه خوځښتونه یاد کړي چې د ده په وینا د لر او بر یو افغان شعار د هوا ورکوي. د ISI مشر د پارلمان غړو ته ویلي دا شعار په پاکستاني ملت کې دننه د یو بل ملت یا سب نشنلیزم په معنا دی او باید له کارولو یې ډډه وشي. د هغه په وینا پاکستان دې شعار او هغه کسانو ته چې دا شعار کاروي د یو ګواښ په سترګه ګوري. خو د یو سیاسي ګوند مشر بیا پوځي چارواکو ته ویلي پاکستان باید له هغو کسانو ویره ونه لري چې پر خپل افغانیت ټینګار کوي، بلکې هم دا کسان باید افغانستان کې د خپل استراتیژیکي اساسي په توګه وکاروي چې دغه ټکي ته باید لر او بر افغانان متوجه وي. په هر حال یاد دې وي چې وروستیو کې کوزه پښتونخوا کې د PDM د مشرانو علي وزیر، منظور پښتین، محسن داوړ او ځینو نور ورهاخوا نور ملتپال سیاستوال لکه ایمل ولی خان، محمود خان اچکزي او نور د لر او بر یو افغان شعارونه ورکوي. او دلته د هېواد دننه هم دغه ناره په پراخېدو ده چې دغه شعار په ګلخانانو او پنجابیانو وربل کړی. خو لر او بر افغانانو ته پکار ده چې په ځیرکۍ او هوښیارۍ سره په دې موضوع کې مخکې لاړ شي تر څو د چا د سیاسي لوبو ښکار نه شي. په هر حال تاسو دغه موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. کرپیا ستاسو شکر تر راتلونکو ویډیو په خدای مو سپارم. د الله په امان.